بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درنو او قدرمنو دوستانو، ځینې کسان د خولې له تڼاکو شکایت کوي. د دې علت غالبا د معدې حرارت یا بد هضمي وي. نو هغه څوک چې په خوله کې تڼاکې راوخیږي هغه څه باید وکړي؟ اول خو د دې لپاره په دواخانو کې دوايانې خرڅېږي، هغه خلک استعمالوي، او که داسې چې غواړي کورنی علاج وکړي نو کورنی علاج یې دا ده چې یوه کاچوغه د اوړو سوډا دا دې په یو ګیلاس ګرمو اوبو کې حل کړي، یوه چمچه د سیب سرکه دې هم ور واچوي، او دا محلول دي په خوله کې 4 وارې یا 5 وارې په ورځ کې نیسي کم از کم، ان شاء الله تعالی چې د خولې تڼاکې بیخي شي. د اوړو سوډا یوه کاچوغه، د سیب سرکه یوه کاچوغه، دا به په یو ګیلاس ګرمو اوبو کې ګډ کړي او هغه اوبه به په خوله کې نیسي، په ورځ کې به 4-5 وارې تکراروي، او ان شاء الله تعالی چې د خولې تڼاکې به یې ختمې شي. زه د تاسو مخلص حکیم مولوي قدوسي د کراچۍ خبرې کوم. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.